د حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده، فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کوم سړی په جمعات کې یو اذان وشي او دی به دغه نه بعد بغیر د خاص ضرورت نه جمعات نه بهر وځي او منځ کې شرکت نه کوي، جمع کې شرکت نه کوي، بیرته د راتلو اراده هم نه لري، دا د منافق عادت دی. په وخت کې منافقانو به داسې کولو. دې حدیث روایت ابن ماجه کړی دی. محترم مسلمانانو، دا مسله زده کړئ چې کله په جومات کې اوسېږي او اذان وشو نو بس جومات نه موس جمع سره مونځ وکړه، بیا لاړ شه. ضرورت دا ده که سړی ضرورت دپاره اوسي، ضرورت پېښ شو بېرته راځي، وځه بېرته ژر جمع ته راشه. او داسې به نه کوې چې وځي او مسې لاړ شي. یا خو داسې سړی وي که هغه امام وي بل جومات کې مولوي صاحب دی، بل جومات کې امام دی، بل جومات کې جمع ورکړي، هغه د تګ جایز دی. یا ته وي خاص ضرورت دی ووتې، هغه ضرورت دی پوره که زر جمع ته راشه، بیا هم څه مشکل نشته. خو داسې به نه کوې چې به د جمعات نه وځي اذان جمعات کې وشو مونځ نه کې جمع سره مسې ځې. دا خوی د منافق دی، عادت د منافق دی، سخته بدترینه ګناه ده. ینه به ځان بچ کړي. او بیا خصوصا داسې ورځې چې د ذوالحجې ورځې دي، د ثوابونو میاشتې دي، په دې میاشت کې خو به ته 5 وخته مونځ پابندۍ سره کوي. په دغه 10 عشره کې په اوله عشره کې جمع سره به کوي، نفلونه به کوي، روژې نیسه، تلاوتونه کوه، ذکرونه کوه، استغفار وایه، درود شریف وایه، ځان د ګناهونو نه بچ کوه. دا نه چې ځان ګناهونو نه نیک عبادات خو نه کوي، خو ځان ګناه نه هم نه بچ کوي. او دغه ګناه ده چې ته جومات کې اوسېږي او اذان وشو جومات نه وځي جمع سره مونځ نه کوي. دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو، مونځ جمع سره کوئ. یو کامل مونځ دی، یو ناقص مونځ دی. کامل مونځ هغه دی چې جمع سره وي، ناقص مونځ هغه دی چې بغیر جمع نه وي. دې وجې نه بغیر د سخت ضرورت نه چې مریض نه وي وغیره مونځ به جمع سره کوي، جمع به نه خرابوي. او بیا په دې ورځو کې ځان د ګناهونو نه وساتئ. که نیک اعمال نشي کولی 5 وخته مونځ پابندۍ سره کوه او ځان د ګناهونو نه بچ کوه. خیر دی که نفلونه نه کوې وغیره، خو ځان ګناه نه بچ ساته. دا غټه خبره ده. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.